افغانستان او پاکستان ترمنځ کرکټ لوبې به په سریلانکا کې نه بلکې په پاکستان کې ترسره شي. سلام او ښې چېرې د افغان پلس چینل ته ویډیو ته ښه راغلاست. که څه هم افغانستان کرکټ بورډ او لوبډلې هیڅ کله هم پاکستان ته د تګ لپاره زړه نه دی ښه کړی، خو اوس د نوي حکومت د راتګ سره پریکړه شوې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ را روانې یو ورځنۍ لوبې په پاکستان کې ترسره شي. وړاندې پریکړه شوې وه چې یادې لوبې به په سریلانکا کې ترسره کیږي، خو د کرک انفو ویبپاڼې د تازه خبر له مخې یادې لوبې اوس د نوې پریکړې په اساس پاکستان کې ترسره کیږي. علت یې ځینې د سریلانکا هیواد خراب وضعیت چې د کرونا له وجې رامنځته شوی یاد کړی، خو دا لا رسماً په ډاګه نه ده چې د نوي حکومت رول په دغه پریکړه کې څه دی. خو د نوي حکومت له لوري په کرکټ بورډ کې ستر تغییرات راغلي، نو ځکه ښایي چې د دغه حکومت رول ستر دی. همدارنګه یو تن طالب نشر په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې څه موده وروسته د هیواد کرکټ ملي لوبډله له پاکستان سره لوبې لري. کرکټ بورډ ته باید د سپورټ د مسؤلینو لخوا همدا اوس لا سپارښتنه وسي چې د افغانستان لوبغاړو له لباسونو څخه مخکینی تور سور زرغون بیرغ چې ډیره وحشي سابقه لري لرې کړي او پر ځای د افغانستان سپین بیرغ ولګوي. دا لا په ډاګه نه ده چې افغان لوبغاړي په دې هکله څه نظر لري. افغان ټول لوبغاړي د دې هر څه په هکله لا خاموش دي او څه نه وایي. په دې هکله مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. دا و د دې مهال ویډیو، تر بلې تازه مهمې ویډیو ښې چارې.